کله چې هجرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی څلور تنه دي صرف یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دی او یو دوی سره لاره خودون کیو او یو دو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عامر ابن فحیره خادم دا څلور تنه روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او د ابوبکر نو خادم او یو لاره خودون کی دوی روان دي فلاره باندې نو چې کله یو ځای ورله د مکه مکرمه فنا کېده کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې راوګرځېدو چې راوګرځېدو په دې بیت الله شریف نظر پرېوته کنه نو د مبارک سترګو نه اوښکې روانې شو په ژړا شو وی د الله کور زړه مې درنه نه کېږي خو څه وکړم ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي مجبوری نه درنه روان یم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله ام معبد مقام ته ورسېدو نو هلته یوه زنانه وه یو بوډۍ وه د هغې سره آرام وکړو دا ام معبد د ځای نوم دی خو دا دلته یو زنانه پاتې کېدله د هغې نوم ام معبد و دا ځای په هغې سره مشهور شوی دی او دا ډېره صحیح ښځه وه چې څوک به په دغې لاره باندې تله که نه نو د خوراک څښاک انتظام به ورته دی کوو په عربو کې ډېره مشهوره وه په سخا باندې نو نبي علیه صلات وسلام هم د دې سره دغلته کې دمه وکړله چې دمه یې وکړه نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ام معبد یې وږي شوي د خوراک خو راله سراکه که نه وږي شوي یو د خوراک سراکه هغې بوډۍ ورته وفرمیل وی نوجوانه لږ صبر وکړه خاوند مې د بیزو کنډک سارا ته شړلی دی اوس به راشي تاسو له به دې پی واخلم په تاسو باندې به زه پی وسکوم نبي علیه السلام ته به پی ډېر محبوب خوښ ورته و نبي علیه السلام چې داسې وکتل په کور کې یوه چیلې داسې ولاړه ده نبي علیه السلام وایي چیلې خو د ولاړه ده د دې نه راله پی واله که نه هغه ورته وایي نوجوانه هلکه دا خو وچه ده او بله ناجوړه هم ده ځکه خو مې د بیزو نه پاتې کړې ده ته نه ګورې خوراک نه کې هسې ولاړه ده وچه هم ده ناجوړه هم ده نو تا له دې پی څنګه واخلم نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمیل ای مریده چیلوکۍ زما خواته راوله نوجوانه څه پې کوې وچه چې ته یې ما خواله راوله ستا دې سره څه کار دی بوډۍ ولاړه چیلوکۍ را پرانسته نبي علیه السلام خواله یې راوسته نبي علیه السلام یو لوښی خوراکه که نه بوډۍ حیرانه ده اوس بیماره چیلې ده وچه چیلې ده او دې وچې لوښی راکړه زه ترې پی اخلم بوډۍ ول هم لوښی ورکړو چې لوښی ورکړو نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو شروع شو چې لوښي ته د پیو ډک کړو د چیلوکۍ غلاس داسې د پیو ډکه شوه ډکه شوه پۍ یې ترې واخیستل نبي علیه السلام په خپله هم وسکلو په ملګرو باندې هم وسکولو بوډۍ یې ترې واپس ورکړو وایي دا ځان له کېده وه بوډۍ حیرانه شوه چې دا څنګه حساب کتاب دی دا د نبي علیه السلام معجزه وه ښه دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه معجزه چې وچه چیلوکۍ زنده شوله او دا معجزه چې وي که نه دا الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په لاس باندې ښکاره کوي د ولي په لاس باندې چې ناشنا کار ښکاره شي هغې ته کرامت ویلی شي او د پیغمبر په لاس باندې چې ناشنا شی ښکاره شي دې ته څه ویلی شي معجزه ویلی شي دا معجزه او کرامت د ولي او د نبي په اختیار کې نه وي خو چې کله الله وغواړي د دوی د لاس نه یې څرګند کړي چې کله الله نه یې غوښتي نه شي کولی دوی په اختیار کې نه وي نو دا د نبي علیه السلام معجزه وه او په دې باندې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو د نبوت اظهار کوي ښکاره کوي چې دا پیغمبر دی داسې نورې معجزې هم د نبي علیه السلام ګڼې دي یو ځل غزوه خندق و خندق چې کنستو نو جابر رضی الله تعالی فرمایل چې صحابه کرام ډېر زیات وږي شوي وو خو چې راغله نبي علیه الصلات وسلام ته مې وکتل په ګېډه پورې ګټې تړلي دي او حالت یې داسې دی چې د لوږې نه ډېر بدحاله دی ډېر بې مجاله دی نبي علیه السلام زه ټینګ نه شوم ما نبي علیه السلام نه اجازه وغوښتو د الله پاکه پیغمبر ما ته اجازه شته چې لږ کور ته لاړ شم بیا راځم نبي علیه الصلات وسلام راته وایي چې جابر لاړ شه کور ته خو زر راځه بیا زه چې کور ته لاړم ښځې ته مې وایي چې د خوراک څه شته د خوراک څه شته ما ته وایي چې ولې خیر خو دی ما ورته وایي چې نبي علیه السلام مې ډېر په لوږه کې لیدلی دی ما نه نور انتظار نه کېږي خو کور څه شته که نشته دی وایي چې یو سواه وربشې دي نو سواه تقریبا 3.5 کیلو وربشې زموږ په حساب سره 3.5 کیلو راځي 3.5 کیلو وربشې دي نو ما وایي چې نور څه وایي چې دغه یو د چیلې بچی ولاړ دی وړوکې غونته دغه دی نور خو څه نشته دی وایي جابر رضی الله عنه وفرمایل چاړه راکړه زه دا چیلوکې حلالوم هغه چیلوکې حلال کو او یې ښځې ته مې ویل چې ته دا وربشې زر زر وړې که په میچنه باندې ته دا وړې کوه او زه نبي علیه السلام ته وایم چې ما د خوراک انتظام کړی دی وایي چې راواړېدم ښځې راته وایي چې ودرېږه لږ ودرېږه هسې نه چې نبي علیه الصلات وسلام ته داسې ووایه په خبره یې پوه نه کړې ګورې ړومبی نبي علیه السلام په خبره پوه کړه چې ګوره صرف یو سواه 3.5 کیلو وربشې دی یو وړوکی چیلوکی دی نبي علیه السلام خو ډېر سخي دی هسې نه چې تو ته ما ډوډۍ کړه ټولو صحابه کرامو ته وایي چې هلکه راځئ په شرمونو به وشرمېږو بیا کور څه دی زمونږ کړه چې د ټولو صحابه کرام راشي خو نبي علیه السلام به ځان له په غوږ کې پوه کړي چې ګورې لږه غونته ډوډۍ د تا له مې کړې ته راشه نو جابر رضی الله عنه ټیک ده چې لاړ نو ښځې ته وایي جابر دا نبي علیه السلام ته د الله پاکه پیغمبره
یو څو وربشي دی وړو کې غونډه چیلې مې حلال کړی دی ته راځه یو څو صحابه کرام ځان سره روان کا چې ډوډۍ وخورو نبی رسول الله ښه داسې دی او ته کور ته ځه او ښځې ته وایه چې د وړو نم سر لري نه کی او د کټوۍ نم سر لري نه کی غبان دی کوي او ډایرکټ صحابه کرام ته وایي لکه راځئ ټول راځئ شابه جابر دعوت کړي ډوډۍ کړې ده اوس جابر رضی الله کور ته راورسېد شاته بس نبی رسول الله او تمام صحابه کرام راغلو چې راغلو اوس ښځه جابر رضی الله عنه ته په سترګو کوي چې دا دې راسره څه چل وکړو تا ته ما څه ویلي وو سیټ ته یې کړو خدای دې داسې که تا ته ما څه ویلي وو چې نبي علیه السلام پوه کړه اوس دوی له به ډوډۍ زه د کوم طرفه ګورم جابر رضی الله عنه ته وایي تا چې راته کومه خبره کړې وه کومې نبي علیه السلام ته کړې ده چې ګوره یو څو وربشي دی او لږ غونته کې چیلو کې د څه شی شته دی را تا ورته ویلي وو او ویلي مې دي زه بیا نبي علیه السلام پوه شه کار یې پوه شه چې تا ورته ویلي بیا نبي علیه السلام په خپل کار ډېر ښه پوهېږي بیا ډېر ښه پوهېږي نبي علیه السلام د جابر رضی الله عنه بیبي ته وایي په دغه وخت کې لا فرده نه وه د نبی علیه السلام د جابر ښځې ته وایي نورې ښځې ځان سره راټولې کړه ډوډۍ پخوئ خو د کلفۍ نه سر مه لر کوئ ډوډۍ پخوئ په مخه تنار بل کوئ او دلته نبی علیه السلام جابر رضی الله عنه ته وایي غوښه باد دي خو د پتیلې نه به سر اوچتی نه ګورې ښځې لګیا دي ډوډۍ پخوي ښځې لګیا دي د چمګاونډ ښځې راغلې ډوډۍ پخوي وربشي څومره دي 3.5 کیلو دلته نبی علیه السلام صحابه کرامو ته ویل که شابه کښېنئ نم پینډې جوړوئ چې پینډې جوړې کړې نبی علیه السلام په خپل لاس مبارک کې داسې کاسه راواغسته سمسۍ نه ښه چمچه سمسۍ راوانغسته کاسه یې راواغسته پتیلې ته یې ښکته کوي او غوښې ترې راډي او کاسو کې اچوي او ډوډۍ پکې په خپل لاس ماتې ویلې که ږدئ صحابه کرامو ته ږدئ او صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري د غوښې او د ډوډۍ نه ماړه شو او ښځې لګیا دي په مخه تودې ډوډۍ پخوي صحابه کرام ماړه شو لاړو واپس کار ته نبي علیه السلام په خپل هم ډوډۍ وخوړه او کور والو ته هم پاتې شوه کور والو ته هم څه شوله پاتې شوه بیچاره جابر رضی الله عنه تپوس وکړه صحابه کرام به څومره د ډوډۍ نه چې راغلي وو ټیک شو جابر رضی الله عنه فرمایي وایي د څو تپوس مه کوه خو په لکاو راغلي وو هغه مړېدل د څو تپوس مه کوه لاس تپوس وکړه چې لاس د چا و لاس د نبي علیه السلام دې ته معجزه ویلی شي ښه نو ام معبد ورته وویل یو هلک راغلی و چې لوکۍ ولوشله ناجوړه وچې چیرې زنده شوله په وخوړله موږ له دې دا پرېښې وګوره دا خاوند یې ورته وایي ظالمې لږ ایسارول دې ولې نه تا ایسارول ولې نه زما د راتلو پورې بیا به وایي چې زموږ تلوار د موږ مدینې ته ځو